سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه مسؤل ارزمن نن غواړم تاسو ته یو بل د ګوګل کروم له تخنیکونو څخه یو مهم تخنیک تاسو ته وښایم. آیا کله ضرورت شوی دی چې تاسو مکمل یو ویب سایټ ترجمه کړئ یا وژباړئ؟ که هغه هرې ژبې ته وي، عربي وي، فارسي وي، انګلیسي وي، اردو وي، هره ژبه چې وي تاسو کولی شئ چې ویې ژباړئ. نو په ځینې محصلین دي چې دوی د انګلیسي ژبې سره بلدتیا نه لري یا له بلې ژبې سره بلدتیا نه لري، اما د دوی کوم درسي مواد چې دي ټول په هغو ژبو کې دي، ځکه پښتو ژبې ته دومره خدمت تر اوسه پورې نه دی شوی یا دومره کار نه دی ورته شوی. نو په دې خاطر باندې ډېر مواد، درسي مواد چې دي په د نړۍ په نورو مختلفو ژبو باندې پیدا کیږي. نو د دې لپاره موږ باید هغه مواد چې د هغو دپاره موږ انګلیسي نه ده زده په انګلیسي ژبه دي، هغه باید موږ وژباړو. نو د ژباړلو لپاره تاسو کولی شئ له ګوګل کروم څخه استفاده وکړئ. یعنې مکمل که هغه هر ویب سایټ وي کولی شئ چې د هغو ژباړه وکړئ. که هغه هر ویب سایټ وي سمه ده. نو په همدغه ډول سره وګورئ، موږ دلته د مخکې څخه یو د کمپیوټر ساینس مربوط یو ویب سایټ راخلاص کړی دی. غواړم چې دا تاسو ته په دغه اپلیکیشن یا هم کوم ګوګل کروم چې دی په دغو کې تاسو ته وژباړم. نو ویکیپیډیا چې ده په دغو کې اکثرا ژبې موجودې دي د مخکې څخه. نو بدون له دې نه یعنې تاسو هر ویب سایټ ژباړلی شئ سمه ده. نو راځو پیل پې کوو. کله چې تاسو مربوط ویب سایټ ته لاړئ، تاسو به راشئ صرف په دغو 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته د ټرانسلیټ په نامه باندې یو کوچنی آپشن موجود دی، دغو نه به تاسو استفاده کوئ. راځو دلته دغو 3 ډاټ باندې کلیک کوو. وګورئ په مور لنګویج باندې زه کلیک کوم. کله چې دلته موږ کلیک وکړو دلته به موږ ته د ژبو مکمل یو لیست راشي چې کومو ژبو ته دلته موږ کولی شو ژباړه وکړو. نو په همدغه ډول سره وګورئ زه غواړم چې پښتو ژبه انتخاب کړم. کله چې ما پښتو ژبه انتخاب کړه وګورئ ټول ویب سایټ به په اتوماتیک ډول سره اوړي کومې ژبې ته؟ پښتو ژبې ته. هر ژبه چې زه انتخاب کړم وګورئ هغو ژبې ته موږ دغه ویب سایټ که هر ویب سایټ وي اړولی شو. د مثال په ډول خپل صفحې ته وګورئ، که لږ تیزه ښکته لاړ شم هغه په انګلیسي ژبه دی وګورئ، خو اما دوی په خپله څنګه کوي په پښتو ژبې ته یې را اړوي. راځم وګورئ دویم ویب سایټ ته د مثال په ډول سره یو بل ویب سایټ راخلاصوم. د مثال په ډول سره وګورئ په دغه ویب سایټ باندې کلیک کوم، ځکه په کومه پیډیا چې دا په هغو کې اکثر وخت پښتو ژبې موجودې دي سمه ده. نو وګورئ دغه ویب سایټ کوم چې دی دا مکمل په انګلیش دی سمه ده. وګورئ نو غواړم چې دا زه راوژباړم پښتو ژبې ته. صرف راځم په ټرانسلیټ باندې کلیک کوم. دلته موږ ژبه د مخکې څخه پښتو ژبه ورته انتخاب کړې ده. نو کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم وګورئ په اتوماتیک ډول سره به دغه ویب سایټ ژباړل رافایل شي. که چېرته تاسو د انټرنیټ تیز وي نو دومره په چټکۍ سره به دغه تاسو ته وژباړل شي. که چېرته غواړئ چې بیا له دغه ژباړل شوي موادو څخه په افلاین ډول استفاده وکړئ، د هغو دپاره موږ بله ویډیو مخکې ثبت کړې وه، کولی شئ له هغه څخه استفاده وکړئ. چې دغو ویډیو تر دغه عنوان لاندې وه چې موږ څنګه کولی شو یو مکمل ویب سایټ ډاونلوډ کړو. چې کله دا تاسو وژباړله کولی شئ چې وروسته هغه ډاونلوډ هم کړئ سمه ده. وګورئ نو د موږ انټرنیټ چې دی یو څه ضعیفه دی سمه ده. راځو پښتو ژبه ورته انتخابوو په دغه ډول سره. وګورئ پښتو ژبه دلته زه ګورم تر څو یعنې هره ژبه تاسو کولی شئ چې دلته ورته انتخاب کړئ تر څو تاسو ته هغه وژباړي. د مثال په ډول سره وګورئ که زه په پورژن باندې کلیک وکړم دلته به موږ ته دري ژبې ته ژباړل د دغو ویب سایټ پیل شي. نو انټرنیټ چې څومره د تاسو تیز وي دغه کار به ډېر په چټکۍ سره تاسو دلته ترسره کړلی شئ سمه ده. نو وګورئ دلته سرچ روان دی تر څو پورې دغه ویب سایټ وژباړل شي سمه ده. نو وګورئ په دغه ډول سره اوکې. نو انټرنیټ یو څه ضعیفه دی. نو که چېرته تاسو انټرنیټ تیز وي، سرعت یې لوړ وي، نو تاسو ته به ډېر په اسانۍ سره دغه درسي مواد کوم چې دي وژباړي. خو په همدغه ډول سره تاسو کولی شئ په تېره کوم ویب سایټ چې وه هغلته تاسو وکتل چې څنګه یې وژباړل. نو تاسو کولی شئ چې هر ویب سایټ وژباړئ، هغه که کمپیوټر کې وي او که همدغه ډول دلته وي. نو دلته تاسو کولی شئ چې ډیسکټاپ سایټ هم د ځان لپاره انتخاب کړی چې د مثال په ډول سره غواړئ دغه درسي مواد بیا خپل کمپیوټر کې وکاروئ. نو په همدغه ډول سره ډیسکټاپ سایټ انتخاب کړئ یا وروسته د هغو ډاونلوډ واخلئ. د هغو طریقې موږ په بله ویډیو کې تاسو ته ښودلې وي، کولی شئ له هغې نه استفاده وکړئ. وګورئ اوس کوم چې شوله دا ډیسکټاپ موډ ته واوښتله. نو زه اوس انټرنیټ د موږ یو څه ضعیفه دی. وګورئ نو ژباړل یې تقریبا رافایل کړل سمه ده. وګورئ
په همدغه ډول سره ډېر په اسانۍ سره دغه تاسو ته ډېره مطمئنه ژباړه درته کا چې کولی شئ دغونه بیا تاسو استفاده وکړئ. نو خدای دې وکړي چې تاسو یو څه ترېنه زده کړي وي. نو دغه وه زموږ نننۍ جلسه. که چېرته م زده کړه خوښه شوې وي له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او زموږ درسونه درسره لایف وګورئ. الله مل شه، ښه وختونه ولرئ. د خدای په امان.